بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. اوس په نوي درس پیل کوو چې نوی درس موږ د عادت د لیکلو په علمي طریقه باندې، یعنی یو عادت څه رقم په علمي طریقه نوشته سیم. البته دغه درس د اووم صنف په 41مه صفحه کې راغلی دی. مخکې درس مو د طاقت لرونکو اعدادو د ویش د طاقت لرونکو د ضرب په هکله وه چې دوه طاقت لرونکي عددونه چې په شکل د ضرب کې څه رقم کار کیږي. او اوس درس مو د یو عدد په علمي توګه څه رقم نوشته کیږي چې دا البته له دې نه په فزیک څخه استفاده کیږي چې هر عدد موږ کولی شو چې په علمي طریقه نوشته کړو. البته موږ که نوشته کړو زیاتره اعداد چې قسمت د صحیح وي باید چې له یوه تر نهه پورې وي، او د توان لرونکي عدد قاعده لس وي او طاقت یو عدد د تام وي. او که موږ په دې شکل نوشته کړو خیر ان لس په توان د ام دغه شکل ولري. ان کوم عدد وي؟ ان وړکی و مساوي له نهه، لوی و مساوي له یوه. په دغه انتروال کې قیمتونه واخلي. البته و ام یو عدد تام وي له جمله د شامل د اعداد آی نه څخه وي. ان څه رقم عدد وي؟ حقیقي عدد وي چې په مابین د یوه تر نهه پورې ځای ولري، یعنی له یوه نه تر نهه پورې دلته ان نوشته کوو، دلته لس او هر عدد په دغه شکل موږ تبدیلوو. ښه، اوس راځو فرضاً یو سوال دی چې په علمي توګه یې ولیکئ. مثال نوشته کوو: اته دوه شپږ اوه عدد په علمي توګه ولیکئ. اته دوه شپږ اوه عدد په علمي توګه ولیکئ. ښه، موږ نوشته کوو اته دوه شپږ اوه. ښه، دلته موږ دغه عدد ته کولی شو دلته یوه اشاریه ورکړو. وخت چې اشاریه مکړو یعنې داسې اته دوه شپږ اوه، دغه اشاریه باید چیرې راولو؟ ته دغه ځای پورې انتقال کړو. ښه، موږ مخکې ویلي وو چې هر عدد چې تقسیم د صفر لرونکي عدد او یو اړخ کې وي، خانه د اشاریه ښي خوا او کیڼې خوا ته حرکت ورکوي په اندازه د صفر رو. یعنی که مخکې دا چې کار وکړو که چیرې اوه اته اشاریه شپږ نهه وي، که دا ضرب د لس وکړو دغه خانه اشاریه په اندازه د صفر دا پلا بیږي. مخکې چې هغه موږ کار وکړو البته په اندازه د صفر که سلی دوه خانه اشاریه پلاوسی، او که تقسیم سی فرضاً اوه اته شپږ نهه تقسیم د لس وي، دا څه کوي؟ په اندازه د صفر یو صفر یه دغه اشاریه دا پلاو بیږي. یعنی څه معنی؟ دا کېږي اوه اته شپږ نهه او دا کېږي اوه اته شپږ اشاریه نهه په دې شکل. یعنی صفر لرونکي اعداد چې سل، زر، لس زره، یو میلیون، هر څونه چې په اندازه د صفر ضرب سی، یعنی قیمت زیاته یا آپل انتقالیږي، تقسیم په دې طرف سی. که دا موږ ضرب هم کو چون وخت زیاد نیسی، موږ که اوه اتیا اشاره شپږ نوي ضرب د لسو کو صفر 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 دا کېږي یو نهه شپږ اته اوه. موږ بدون له دې چې اشاره نظر کې ونیسو ضربوي، وروسته لږه اشاره جدا کوو صفر نهه شپږ اته اوه. څو خانې اشارې لرو دلته؟ دوه خانې، یو دوه، یعنی اوه اتیا اشاره اوه سوه شپږ اتیا اشاره نهه اوه سوه شپږ اتیا اشاره نهه. صفر دلته څه معنا نه لري، کولی شي کې د زیات صفرونه او یا ګل کړو. یعنی په خاطر دې چې موږ دغه اشاره دا پلو انتقال کو که ضربی کو، فرضاً که چیرې موږ ولرو اوه اته
یو څلور پنځه شپږ نهه دلته هم څلور ضرب د سلو څو صفره 2 صفره لرو دغه دا په لوزي انتقالیږي یعنی کوم عدد کېږي څلور یو څلور پنځه اشاره شپږ نهه دغه 2 صفرو دغه اشاریه کوم پلو انتقال کړه دا پلو په اندازه د صفرو که تقسیم کو دا اشاره دلته راځي ښه په کمک د ده البته چې دا موږ درسو کې شاید ویلي وي البته موږ په دې خاطر چې دغه عدد باید څومره کو د 1 نه تر 9 پورې دا قسمت کو اوس دلته دغه اشاره چیرې راولو ضرب د تقسیموي چې اشاره دلته راځي یعنې څه کوو تقسیموي او په عین زمان کې ضربوي صحیح ضربوي ښه دا چې تقسیم کو دا خانه اشاره چیرې راولي 2 خانې دلته راولي یعنی کوم ځای کې اته اوبکی دلته ضرب تقسیم د زرو کې ځکه چې 3 1 2 3 چې دلته راشي ضرب د زرو کې تقسیم د زرو کې ضرب د زرو کې ښه ګورئ داسې کار کوو چې اته 2 شپږ غواړو دغه اشاره دغلته راشي څو صفرو ته ضرورت ده 1 2 3 صفرو ته تقسیم د زرو کې چې دا اشاره دلته راولي په خاطر د چې قیمت تغییر ونکړو ضرب د زرو کې اوس دغه 3 خانې اشاره دا په راځي یعنی 8.2 شپږ دا خلاص پاتې شو زر دا کېږي 8.2 شپږ دا په هر عدد چې په توان نوشتکی کولی شي تجزیه په واسطه یا لاس په توان دی 3 سل نوشتکی څو صفره دي لاس په توان که داسې یو عدد وي 1 2 3 4 لاس په توان دی 4 په دې شکل موږ کولی شو چې دا نوشتکو لاس په توان دی 2 لاس په توان دی یعنی څو خانې اشاره موږ دلته دغه عدد له دې عدد سره مساوي ده که چیرې لاس 3 دفعې ضرب کړي بېرته یې ضرب کړي دا عدد درکوي ولې دغه طریقې ته موږ علمي طریقه وایو ګورئ دغه عدد په مابین د 1 و 9 کې په مابین د 1 و 9 کې ده په شمول د 1 و 9 باید شي که نه په مابین د 1 و 9 کې یعنی همدغه ان باید چې وړکی مساوي له 9 یعنی یو مخصوص نه هم او څه عددونه حقیقي عددونه دا حقیقي عدد ده په مابین د 1 و 9 کې ده دا لاستي او دا یو عدد تام ده پس په علمي توګه دا تبدیل شو ښه که موږ چیرې داسې یو هغه ولرو فرضاً 0.00045 دا په علمي توګه نوشته کړو موږ چی ته ضرورت لرو باید چې دغه اشاره چیرې راشي دغلته راشي بیا یې له سره نوشته کوو 0.00456 ښه دا هم چې له سره دا مساوي کېږي تکرار هم نوشته کوم 3.045 اوس دغه اشاره چیرې باید نوشته کړو دغه اشاره باید چې چیرې راشي په دغه ځای کې ودرېږي ځکه موږ عدد 4.څو په کار لرو په مابین د 1 و 9 کې وي پس دا چی کوو ضرب د چی کوو اول باید چې ضرب د 1 صفر 2 صفر 3 صفر 4 صفر ضرب چې او پلوی انتقال کی 1 2 3 4 لازره کوو ضرب د لازره کوو او په عین زمان کې چې قیمت تغییر ونخوري تقسیم د څه کوو لازره کوو ښه دغه عدد چې ضرب د لازره سي دغه صفرونه اشاره او 2 3 دلته راول یعنی 4.5 مخرج کېږي لاس په توان دی 4 ښه دا 4.5 دغه علامه مثبت ده پورته چې وځي منفي کې دا په لاس په توان دی منفي 4 علمي توګه نوشته ده دا په مابین د 1 و 9 ترمنځ ده او دا یو عدد تام ده او قاعده ده څو لاس ښه اوس راځو د کتاب نه بعضې سوالونه کاروو
چې کتاب کې هم سوالونه دي چې مونږه ښه سوال راغلی دا په علمي لومړی مثال ښه یو به نوشته کو نوشته ده د 82000 عدد په علمی طریقه د ده عدد په علمی طریقه ولیکي ښه د دغه عدد په علمی طریقه ولیکي ښه 824 ښه دلته موږ څه کوو موږ باید چې دلته کولی چې 824 دلته کولی چې یو اشاره نوشته کړو وقتی یو اشاره نوشته که اشاره چی انتقالو باید اشاره دغلته انتقال سی ښه دلته چې انتقال سوه که دې طرف ته انتقالیږي باید چې څو صفره باندې ضرب کړو یو اته دوه درې څلور پنځه صفرو باندې دا تقسیم کو دوه درې څلور پنځه او په عین زمان کې څلور پنځه موږ دغه کار کوو دا هم په دې خاطر چې دا دې سره خلاصېږي چې قیمت کې کوم تغییر رانشي دا څو خانه اشاره لري اته یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې څلور پنځه خانه دغه اشاریه دغه هر صفر یوه خانه اشاره دا په لوره انتقالوي یو دوه درې څلور پنځه یوه خانه دوه خانه درې خانه څلور خانه پنځه خانه هر عدد چې که صفر یا شی دا په یعنی اته اشاریه دوه صفر 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 و دا خلاصه دا نوشته کولی شي چې لاس څو صفر لري یو دوه درې څلور پنځه لاس په توان د پنځو او اته اشاریه دوه ضرب لاس په توان د پنځو ځکه دا پلو چې کوم عدد نه وي صفر کولی شي چې له صفره موږ استفاده ونه کړو او هغه ونه لیکو صحیح ښه دلته نوشته کړي چې دا لاندې عددونه په علمي طریقه ولیکئ فرضاً لرو دلته لرو چې اته اتیا اشاریه اته ضرب د لاس په توان د یولس دا ښه موږ دغه عدد په مابین د یو او نهه کې پیدا کوو څه کار کوو دغلته باید چی وکړو دغه یوه اشاریه دا په لاره انتقال شي یعنی اته اشاریه اته لاس په توان د یولسو دا یعنی دا عدد مساوي کیږي په خپل هم تکرار نوشته که ښه دا څه کوو یوه خانه اشاره دا په انتقال کوو چه که تقسیم دی لسو ضرب دی لس میکن دغه عدد ځکه یوه خانه اشاره چې چپ انتقالیږي باید تقسیم یوه خانه چې دا په انتقالیږي یا تقسیم یا ضرب باید چې په لس شي که دوه خانه انتقالیږي سل درې خانه زر څلور خانه لس په دې شکل موږ دغه عدد کولی شو چې اته اشاریه اته اتیا ولیکو دغه عدد ښه دا کېږي لس په توان د یولسو لس ښه دا کېږي اته اشاریه اته اتیا لس په توان د طاقت یو ته دولس موږ ویلي دغه عدد چې ان ده حقیقی عدد ده په مابین د نهه و یوه کې واقع ده یا نهه و یو می فرق نه کوي دغه یو تام عدد ده او لس هم باید دا عدد لس وي دغه عدد په علمي توګه دلته تبدیله سو ښه د عطارد فاصله له لمر څخه دغونه ده دا واټن فاصله د عدد د لیکلو په علمي طریقه ولیکئ فرضاً د عطارد فاصله له لمر څخه دلته نوشته کړي دا به عبارت به نوشته نه کړو خیر د تمرین او سوال د نوشته ده څو ده پنځه اوه نهه څو صفره دي یو دوه درې څلور پنځه کیلومتره ده عطارد فاصله له لمر څخه دغه په علمي توګه ولیکئ فاصله د عطارد ستوری ده تر لمره څومره دغونه کیلومتره ده تاسو دا په علمي توګه ولیکئ ښه موږ دا بیا نوشته کولی شو پنځه اوه نهه
څو صفره دي دلته 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 صحیح 1 2 3 4 5 دلته کولی چې اشاریه ورکړو موږ دا اشاره چیرې را انتقالوو ځکه موږ دغه عدد باید چې داسې عدد جوړ کړو چې د یو د نهه ترمنځ وي دا موږ نوشته کولی سو چې تقسیم دلته چې انتقال چې تقسیم په څو 1 2 دا خانه چې دلته 1 2 3 4 5 شپږ اووه دلته چې راسي د دې ځای چې راسي څو تقسیم په څو یې کوو تقسیم په 1 2 3 4 5 شپږ اووه په اووه صفرو په پنځم سوال د تمرین کې یو سوال راغلی دلته نوشته کړي د عطارد فاصله له لمر څخه سوال دسته د عطارد فاصله له لمر څخه څومره ده 50 9 1 2 3 4 5 5 صفر 1 2 3 4 5 صفر کیلومتر ده البته دا واټن علمی په توګه ولیکئ دا واټن علمی په توګه ولیکئ که ښه دا موږ نوشته کوو چې 5 اووه 9 څلور 1 2 3 4 5 څو صفرونه هم کم نه نیولي 1 2 3 4 5 صفر لري صحیح 4 5 ښه دلته موږ دا نوشته کولی سو 5 اووه 9 4 5 دلته یو اشاریه ورکوی سو وخت چې اشاریه ورکړه دغه اشاریه باید چې موږ چیرې انتقال کړو دغلته یې راولو ځکه چې موږ دا عدد دلته داسې عدد په کار لرو چې په مابین د 1 او 9 ترمنځ وي په شمول د 1 او 9 هم کوي فرق نه کوي ښه دلته باید چې موږ 15 اشاره څو جوړ کړو ښه څو خانې دي 1 2 3 4 5 شپږ اووه دا اخلو تقسیم په 1 2 3 4 5 شپږ یعنی هر صفر یوه خانه اشاره چپ ته انتقالوي او که ضرورت سي چې ضرب کو هغې خواته انتقالوي ښه په دې خاطر دلته نوشته کوو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 شپږ 1 2 3 4 5 شپږ اووه صفر ښه دا دغه څه کار کوي موږ هدف ته رسوي دغه نوشته کېږي 15.9 دلته صفرونه که نوشته کړو څه معنا نه لري دلته نوشته کړو 1 2 3 4 5 شپږ اووه لاس په توان دی هغه هدف ته موږ راغلو دغه عدد مابین د 1 او 9 کې ده دا یو تام عدد ده دا لاس دي ښه موږ په دې درس کې یو عدد په علمي توګه موږ نوشته کړ چې یو عدد څه رقم په علمي توګه نوشته کېږي البته دلته موږ کولی شو اشاره دار عدد راکړي غیر اشاره دار عدد راکړي موږ کولی شو چې په علمي توګه یې نوشته کړو فرض هم که ووایو چې 15 په علمي توګه نوشته کړي دا خو ډېر اسانه ده دا نوشته کولی شو چې 15.0 لاس په توان د صفر څنګه دا مابین د یو هغه کې ده لاس په توان د صفر دا یو تام عدد صفر هم تام عدد کېدای سي ښه درس دلته پای ته ورسېده دلته کارخانګي کې هم تمرین کې هم موږ څو سوال به کارخانګي درکړو دلته دویم سوال دریم څلورم سوالو کې دلته جزونه هم لري په دې به تاسې کار وکړئ په مخه مخصه درس خلاص و بله ورځ به بیا بل درس ولولو تاسې هم تمریناتو باندې کار وکړئ په مخه مخصه